السلام علیکم ملګرو، امید ده چې خبرې روغ جوړ به یو ځل بیا هرکلی. ملګرو نن به موږ خبرې کوو په kinemastar باندې چې څنګه تاسو kinemastar ډاونلوډ کولی شئ. هغه kinemastar کوم چې باندې چې هغه پرومو نه وي، هغه نو واټر مارک چې پې نه کوم چې په kinemastar تاسو ویډیو اکثر پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، بیا چې ویډیو پې جوړه کړي هغې باندې هغه خپل نوم په هغه ویډیو په سایډ باندې راځي. نو په دغه باندې به نن موږ خبرې کوو چې تاسو څنګه بغیر نو واټر مارکه تاسو دغه kinemastar ډاونلوډ کولی شئ. تاسو په زما په دې سکرین باندې یې نه ده ایسی مارکیټ، نو دې باره کې به هم خبرې کوو چې دا تاسو څنګه ډاونلوډ کولی شئ. نو زه ویډیو طرف ته نه مخکې تاسو زموږ په چینل کو نوي یاست، زموږ چینل ورته سبسکرایب کړئ، نور ویډیو سره لایک کړئ، نور ملګرو ته هم لینک واستوئ. نو تاسو په ټول نه مخکې لاړ شئ کروم ته، خپل کروم به اوپن کړئ. کروم کې به تاسو سرچ کې ولیکئ ایسی مارکیټ، ایسی مارکیټ چې تاسو ورکړو په دې سرچ باندې به تاسو ته راشي. ایسی مارکیټ به تاسو چیک کړئ. ایسی مارکیټ چې تاسو دغه کو یعنې تاسو دا په دې ګوګل کې اوپن کو، نو تاسو په اولي باندې به تاسو ته راشي، دا به تاسو اوپن کړئ. تاسو داسې انټرفیس په تکولا شو، په دې سر باندې تاسو ته ډاونلوډ نو درته وایي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا سټارټ شو ډاونلوډ. نو چونکې ما سره مخکې نشته دی، نو تاسو به ډاونلوډ باندې په دې باندې کلیک کړئ، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ شي نو بیا په دې بر سر باندې به تاسو دلته دا چې راښکته کوي دېس کې به تاسو ته ښایي هغه به ډاونلوډ شوی. تاسو بیا دغه نه انسټال کړئ. چې انسټال هم کړو نو بیا به ایسی مارکیټ تاسو اوپن کړئ. چې ایسی مارکیټ هم اوپن کړو نو چې ایسی مارکیټ هم اوپن کړو نو تاسو به دلته به سرچ کې باندې په دې بر سرچ کې به تاسو ورکړئ kinemastar KINE، داسې به ولیکئ. kinemastar ویډیو ایډیټر به سر باندې راځي، داسې به تاسو اوپن کړئ. چې اوپن هم کړو داسې kinemastar به تاسو ته اوپن شي. که تاسو ته دا کوزه د کراس نشان درته ښایي په دې منځ کې دا 3 ډاټ چې دي، په دې باندې چې تاسو کلیک واخیستو په دغه اولي باندې به تاسو کلیک وکړئ په سر چې کوم دی. دغه چې تاسو څنګه کلیک واخیستو هم نورې دې ځای نه بعد هغه ډاونلوډ سټارټ شي. ډاونلوډ یې سټارټ شو نو بیا چې تاسو هلته په کومه هم ویډیو په دې باندې جوړوئ نو په دغه به ستاسو بغیر د واټر مارک وي. یعنې ما دا ډاونلوډ کړی دی، دا kinemastar بس فلحال دا kinemastar دی. دا چې تاسو اوپن کړئ نو په دې باندې تاسو کوم قسم ویډیو هم جوړوئ، یا پې تصویران جوړوئ یا پې نور څه دغه کوئ، نو دا بغیر د واټر مارک یعنې څه شی به پې نه راځي. فرض که زه چې کوم تاسو به را 16.9 راواخلئ، دغه سکرین لپاره دغه ورکوئ. هم ټول نه دغه د میډیا باندې کلیک چې واخلئ تاسو، فرض که زه ته یو 2 تصویران دا راخلم، دا څو دا یې بیکګراونډ شو. بیا چې تاسو په دغه باندې کلیک هم د لایر باندې به کلیک واخلئ، دا میډیا باندې به بیا کلیک، د دې لپاره 2-3 تصویران بیا نور هم تاسو یا پې دغه یو تصویر هم سیټ هسې زه خو تاسو ته ښایم چې تاسو به څنګه تاسو دغه کوئ. دا به کلیک واخلئ. که بیا پې تاسو میوزیک لګوئ نو په دې آډیو باندې به کلیک واخلئ، په دې سایډ باندې میوزیک، او داسې به تاسو به پې ګانه دغه کوئ، په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کلیک هم پرې واخیسته نو تاسو بیا دا به پلی کړه چې څنګه لګي که نه لګي. نو هغې باندې هم دغه نو واټر مارک پې راځي، یعنې واټر مارک پې نه وي، هغه خپل کوم دغه چې دی هغه پې نه راځي. دې نه بیا تاسو پلی کړئ نو په دې باندې هغه واټر مارک دی ریمو دی، نشته پې. نو که تاسو چېرته پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ، که په هغه باندې تاسو کار کوئ نو په هغه باندې به بیا هغه kinemastar پرومو چې کوم دی یا واټر مارک دی په هغه ویډیو په سر باندې به تاسو ته لیکلی ښکاري. نو امید ده نننۍ ویډیو هم دومره را روانې ویډیو کې به بیا هم میلاویږو. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ډېره مهرباني. یو ځل بیا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې میلاویږو. د هغې پورې موږ ته راکړئ اجازه. تل وی الله په امان.